د افغانستان پر وړاندې د نړیوالې ټولنې د تګلارې پر بدلیدو د اسلامي امارات غوښتنه. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي سیاسي او اقتصادي فشارونه په تیره بیا پر ځینو حکومتي مسؤلینو د سفر بندیز او د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل یو نامعقوله اقدام دی او باید دغه لیدلوری د افغانستان په وړاندې بدلون وکړي. ښاغلی مجاهد ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت له هر پلوه د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. از لحاظهای مختلف حمایت صورت بگیره، نه اینکه افغانستان هنوز هم جای تشویش تلقی شود یا علیه افغانستان اقدامات غیر معقول صورت بگیره یا فشارهای سیاسی و اقتصادی دوام داشته باشه، قیودات بین‌المللی بالای سفرهای مسئولینش وجود داشته باشه، پول مردم افغانستان هنوز درگیر یک جهت بیرونی باشه. این همه چیزهایی است که باید از سر فکر شود، معقولانه موقف گرفته شود و حقوق مردم افغانستان در کل مراعات شود. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنونکي خبرې اترې او تفاهم له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو د ښه کېدو او د تعاملاتو د پراخېدو یوازینۍ لاره ګڼي. دوی ټینګار کوي چې فشار حل لاره نه ده او دغه لیدلوری به د افغانستان د منزوي کېدو لامل شي. بهتر است که جامعه جهانی در سیاستهای خود تغییر را بیارن، به جای تحریم و فشار یک اقدام عملی را از طریق صحبت، تفاهم و تعامل پیش بگیره تا که جانبین قناعت کنند هم داخل افغانستان اصلاحات بیایه و هم جامعه جهانی در عملکرد خود تغییرات را بیارن تا که به تفاهم برسه و افغانستان هم جز جامعه جهانی شود، جهان هم بیاین با افغانستان رابط داشته باشه به حیثیت کشور مستقل و با ملت افغانستان مساعدت و رابط داشته باشند. این راه حل و معقول خواهد بود. من فکر میکنم که یگانه راهی که بتونه افغانستان رو کمک بکنه و از این مشکلات های موجود بیرون بکنه او راه مذاکره، تفاهم و تعامل است. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت په وار وار ویلي له اقتصاد محوره بهرني سیاست سره د متقابله درناوي پر بنسټ له ټولو هیوادونو سره د مثبت اړیکو او تعامل غوښتونکی دی.